Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی محترم و اوریدونکو کتونکو، نن زمونږ دغه سلسله چې دغه اولنې کلیپ او اولنې کړی دا په فضایل اعمال د تبلیغی جماعت نصاب کم چې فضایل اعمال، فضایل صدقات، فضایل حج، فضایل درود شریف وغیرہ کتابونو باندې مشتمل دی. پاغي باندې د مذهبو طرف نه کم اعتراضات دي سلسله وار به ان شاء الله العزیز دغه جوابات مونږ ذکر کوو ان شاء الله العزیز. اولنې اعتراض د غیر مقلدو یو مکار او جاهل مولا چې د ابو حسان په نوم باندې د پریاس کې ترپالونو کاروبار کوي. خو اول نمبر زره د خبري وضاحت وکما چې د دې اکثر مولیانو زیات د اعتراضاتو هدف اگر تبلیغی جماعت والا فضایل اعمال وي. د یاد ساتي محترم ور فضایل اعمال او د تبلیغی جماعت د کم نصاب شیخ زکریا رحمه الله لیکلو الله رب ذوالجلال دې ته دومره مقبولیت ورکړی دی چې د پوره دنیا په هر جبه کې ردی ترجمه شوې ده او په پوره دنیا کې ردی هغه مذاکره شروع ده. زې په زې باندې راغی مذاکره شروع ده، زې په زې دغه تعلیم او تعلم شروع دی. نو دی وجنه کم خلک چې دغه خلاف په دی وخت کې لګیاري بکواس کوي، یقین وساتئ دغه مثال دسه دی لکه چې نور راوخیږي اسپومې راوخیږي اوس په هغه تغافي دغه حیثیت هم نشته. خو بهر حال چې کم ساده لوغ بازي عوام دی هغه کده کلیپونه اوري نو هغه په شکوک او شوباتو کې غورځيږي. دغه د وجنه مونږ جواب کو ورنه د جواب چنده ضرورت نشته. د په خپل کلیپ کې درې خبرې کړې دي. اول نمبر خبره دا کړې ده د فضایل اعمال باندې د اعتراض کوي. نو د اعتراض نمخ کې د شیخ زکریا رحمه الله نوم نه اخلي دی، وای د مولا نوم زنا اخلم. نو د مولا نوم دی ولی نه اخلي هغه څه حکمت ته. اول نمبر وجه خدای چې شیخ زکریا رحمه الله او دغه کتاب ته الله رب ذوالجلال څومره مقبولیت چې ورکړی دی یقینا د هغه نوم نشي اغسته. ته پته ده که زه دغه نوم واخلم نو خلک مې په پیزارو ولی په چپلو باندې مې ولی حیثیت مې خدمي نه بدغه سي چوټه مو بڑے بات لکه په نور چې څوک لهړی ورته کینو لړی په مخ راځي. نو مې ردی وجنه نه دغه ستو دویم دروغ وای په کتاب د دې وجنه نوم نه خلی. علن کې اعتراض بچا کې نو مې واخله خپه نرتوب سره نوم واخله یریږي ولی. دریم نمبر دام یاد ساته حدیث قدسی ده من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب. الله رب ذوالجلال فرمایي څوک چې زماره دوستانو سره دشمنی کوي دغه توهین کوي بے ادبی کوي ز په خپل دغه سره د جنگ اعلان کو. نو الله در سره د جنگ اعلان کړی د تیار اوسېږي انجام به موږ ان شاء الله. ډیر مليانو غم خلکو ولیدو د تا د به موږ. دویم نمبر خبره دی کوي و شیخ زکریا رحم الله په خپل کتاب کې لیکي چې هغه صحابي ولال ډېر هغه بدن نوینه روانه ده نو په دې سره او د سماتی کنه نو کې شیخ زکریا رحم الله باندې حواله ور کوي و اغلی کی چې کې دې شي د صحابي د امام شافعي رحم الله په مسلک. نو دا دومره خطرناک دروغ وي ظالمانو په کتاب باندې الزام چې لګوي نو دروغ مو وای په کتاب کنه. زه تاسو ته اصل عبارت درخیم زویم دا فضایل اعمال دی اصل عبارت تاسو راغي وګورئ په فائدہ کې شیخ رحم الله لیکي یہ ته ان حضرات کی نماز اور اس کا شوق کہ تیر پر تیر کائی جائے اور خون ہی خون ہو جائے تو والا نہیں والے مگر نماز کے لطف میں فرق نہ پڑے. ایک ہماری نماز ہے کہ اگر مچھر بھی کاٹ لے تو نماز کا خیال جاتا رہے، بیڑ کا تو پوچھنا ہی کیا. یا ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ټوټ جاتا ہے. وی دلته یو فقهي مسله ده چې په وینو او تو سره زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نزد ماتیږي. امام شافعي رحمه الله کے نزدیک نہیں ټوټ تر امام شافعي رحمه الله په نزد نه ماتیږي.
مخکې چې د حواله ور کوي وي شیخ زکریا صاحب رحم الله لیکلی دي چې کېدای شي دغه صحابي امام شافعي رحم الله په مسلکو نو هغه الفاظ دلته نشته تاسو وګورئ لیکي ممکن ہے کہ ان صحابی کا مذهب بھی یہی ہو ممکن دا چې دغه صحابي مذهب هم دغه وي دغه په دغه طریقې یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو اوس په دې کې تاسو غوري په دې کې کوم ذکر چې کېدای شي دا صابر امام شافعي رحم الله په مسلک یا مذهب باندې یقینا دا ښکار دروغ وي مونږ دته لعنت الله علی الکاذبین دا ټول الله قران در باندې لعنت ویلې دی او د لعنت سره به مخامخ یې ان شاء الله العزیز مونږ درته دعا کوو الله دې درته هدایت وکړي دې دروغ نه دی الله رب ذوالجلال درته توبه توفیق درکړي ځکه چې ته عوام د بزرگان امت علماء امت نه بنځن کولو د پاره چې دروغ ونه استکار نه کیږي عوام چې متنفر کېم نو په کتاب دروغ وي ظالما زما غیر مقلد ته چیلنج دی چې دا الفاظ دی په فضایل اعمال کې اردو کې یا پښتو کې وخی مو مانګه انعام دی واخلې زره دی سره غیر مقلد کېږم خو دی نشي خو دی تر قیامت د سبا پورې به ونه خی ان شاء الله العزیز دویم نمبر اصل عبارت تاسو وکړو چې په کتاب دروغ ویلې دي دویم نمبر اصل کې دا مسله د اختلافي د ائمه په منځ کې اختلاف دی او روایت موجود دي نو د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د مذهب او مسلک وضاحت کړی دی چې دغه په نسبت باندې یو د سماتیږي نو د دې واقعي مطلب څه دی نو هغه هم ښکاره کړی دی چې د دې واقعي نه استدلال په دې باندې کول چې په وینې سره اودس نه ماتیږي دا غلط دی ځکه چې دا غي وجوهات لاندې ذکر کړی دي او زه ردی نه یو ساده سمپل تاسو کوم وینه خو تاسو په نس نجس ده کنه او د منظر لپاره بدن پاک کپڑے پاک زی پاک دا خو کم از کم شرایط دي دا تاسو مانای ک بدن کب نجس وي کپڑے نجس وي زی نجس وي موږ بنه کی د دې صحابي د بدن نه چې وینه روانه و خامخه په کپړو بدن بم لګیدلی په زیم لګیدلی و عمر تیز وینه و نو په دې سره د دې صحابي مون څنګه په دغه ځای سره وشو دلته چې دې تاسو کوم جواب کوئ الته زموږ جواب هغه وګڼئ ان شاء الله په دې موضوع ذکر بیا کلیپ کوم تفصیلی جواب به الته وکم خو بل روز تزم دغه دوه درې روایت درته به پیش کوم سلورم نمبر دغه الفاظ د دې د شیخ زکریا رحم الله یوازې نه دي کوم چې د الزام او تهمت لګولې بلکې د شیخ زکریا رحم الله نه د نن 690 سال مخکې شپږ لسکم وسو کال مخکې امام ابن ترکمانی رحم الله 750 هجری کې د وفات د غلی کې ولعله کان مذهبا له شاهد چې د صحابي هم دغه مذهب الجوهر النقی جل 140 او امدق د نن 668 سال مخکې شپږ سو اتش په کال مخکې امام سراج الدین ابو حفص رحم الله اغملی کې الغرج 126 کې فلعله کان مذهبا له شاید چې دغه صحابي مذهب هم دغه چې بین سره ودس نماتي دریم نمبر الزام دی لګی په شیخ زکریا رحم الله د خپل مسایلو د ثابتولو د پاره صحابي هم په دې لانجه کې واچو چې دغه مذهب فلا 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 نو ملګریا شیخ زکریا رحم الله خو وخت کړ دې ته نه منسوب کړل چې امام شافعي رحم الله په مذهب البته د دې صاحب رائے سو دغه مسلک سو نو شیخ زکریا صاحب یو خو هغه صحابي د الزام نه د بچ کولو د پاره دغه طریقه اختیار کړه ولی ځکه چې ذهن ته اشکال راځي چې هغه مرفوع حدیث دي مثلا نسب الرایا جل 138 الکامل د ابن عدی جل 193 عن زید بن ثابت قال قال رسول الله الوضوء من كل دم سائل هر بيدن کی وین سره او دس ماتی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یا تمیم داری رضی الله عنه فرمای دغه الفاظ سره روایت داری قطنی جل 157 کی یاد عائشہ رضی الله تعالی مرفوع روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي بخاری شریف جل 142 قدیمی چاپ کی 2 چې مرفوع حدیث ته چې په وین سره ودس ماتیږي یا دغه سید عائشہ رضی الله تعالی مرفوع روایت ابن ماجه 87 باندې یا دغه سی بل روایت مصنف عبدالرزاق جل 148 په دې موضوع باندې غ روایت مونږ را جمع کړي مرفوع موقوف مقطوع روایت تقریبا د 50 نه زیات روایت په دغه کې موجود دي چې په بيدون کې ویني سره ودس ماتيږي نو د چا ذهن ته اشکال راتلې شو چې رسول الله صم دې حدیثونو ثابتيږي چې په ویني سره ودس ماتيږي نو د صحابي څنګه ولاړل
نو دغه توجیه شیخ رحم الله پیش کړی دا چې چا ذهن د صحابي په خلاف د چا ذهن ته غلط ګمان را نشي. او دویم نمبر امام شافعي رحم الله د احترام د وجه نه دغه الفاظ استعمال کړی دي چې شاهد دغه صحابي طریقه هم دغه یعنی امام شافعي رحم الله کداغه مذهب د جبوین سره ودس نه ماتيږي بعضي صحابه هم په دغه باندې. او دریم نمبر د احادیثونو د احادیثو د انکار نه د بچکول یې د انکاري حدیث د لاري د بندولو د پر شیخ زکریا رحم الله د طریقه اختیار کړي. اوس غیر مقلد دي اختلافي مسایلو کې همیشه ائمه کرامو د توفیق د تطبیق د ترجیح ولاره اختیار کړي د انکاري حدیث نشته، لیکن غیر مقلد په یو سیز ودرېږي بل طرف نسترګي پټي کی ورته غړو حدیث شته دینا نو غنو حدیثونو انکارو کې د انکاري حدیث په لار باندې لاړ شي. یو بل خبره اخیره کې پیش کوم، شیخ زکریا رحم الله هغه انسان دی چې پوره دنیا د خدمات ته سلام کړي، عرب هغه محدث منل دی تر دې چې الته په جنت البقیع کې د اهل بیت خو سره د غلطي د فند دی. الله رب ذوالجلال په جنت البقیع کې د اهل بیت خواته زیور کړی دی او دا اخر مقبولیت دلیل حتی چې د پوره دنیا عرب او عجمو حتی چې غیر مقلد مليان او هغه ته خلاج تحسین پیش کړی دی. د یو دوه کتابونو د پیش کوم دا امام بخاری رحم الله پر اعتراضات کا جایزہ ارشاد الحق اثری د غیر مقلدینو مشهور مشر دی. صفحه نمبر 96 باندې لیکي بقیت السلف حجت الخلف الشیخ العلامہ محمد زکریا الکاندیلوی شیخ الحدیث صاحب دا تاسو کته شي دا وخت دغه رنګي د غیر مقلد یو بل مولا چې محمد اسحاق گبرالی کالامی سواد تدیو مشهور مولا مناظر د اهداء المذکر الى المتعصب المتکبر د دې صفحه نمبر 86 باندې لیکي بقیت السلف مجدد الملہ شیخ زکریا المبلغ الاعظم لسنت النبویہ صلی الله علیه وسلم. ګوره په دې الفاظو کې شیخ زکریا رحم الله یادای کم از کم هغه ته خراج تحسین پیش کړي. دغه رنګه په صفحه نمبر 312 باندې کې تبلیغی جماعت کے بزرگ اور قرآن و حدیث کے ماہر علامہ زکریا سہارنپوری رحمہ اللہ دغه رنګه د په صفحه نمبر 314 باندې کې سب سے پہلے محدث کبیر حافظ الحدیث لوی محدث حافظ الحدیث شیخ الحدیث علامہ محمد زکریا سہارنپوری رحمہ اللہ دستاسو مشران ورته په دې الفاظو کې خراج تحسین پیش کړي. نو د چتی بچی دوه ټکی دي زده کړي نه دي ته مولام نه ترپال خرڅون کې تر پاسې شیخ زکریا صاحب اے مولا نه دی مولا خزو په شانته لګي لکه رجړاګانو غونته کې دا نوم په کوم الفاظ سره یادې ظالما لګا ادب احترام خو زده ستا مشران ورته بقیت السلف حجت الخلف کم محدث کبیر او کم قسم الفاظ ورته استعمالي او به شرم ته په کوم مردار خپل به ودس چناسي ته په کوم الفاظ سره دي او ان شاء الله الله کی ها دیر ہے اندیر نہیں من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب الله سره د جنگ الله سره د دشمنی غستره ان شاء الله ولزد انجام به منګورو الله دې پر امت ټول مسلمانان اگر دغه الله مذهبو د غلط بیانونو محفوظ وساتي ان شاء الله زموږ د سلسله به جاری وي. ټول ملګرو ته چې دغه په شوق ذوق سره نور مسلمانانو ته مور سي خپل موري د اولنې کړي شو ان شاء الله د سلسله کړي به وخت په وخت راځي. واخر دعوانا الحمد لله. الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید DSLR اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے. الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 0300 5949 296